داسې یو عجیبه وخت کې موږ راغلي یو چې د اسلام مخالفت څوک هم کوي او څنګه هم کوي خیر دی، خو څوک د اسلام دفاع کوي بیا بس د هغې ځای نشته دی او دا اسلام احکاماتو پورې دا خنداګانې کوي اسم نشته، هغې له یورپ پناه ورکوي. خو که زما په رنګ یو ملنګ او فقیر راپاسي د دین دفاع کوي په هغه باندې هره لاره بندېږي. خو انشاءالله العزیز دا زه دې ته مخکې مې ویلې اوس هم وایم تر څو پورې چې ما کې ساه موجود وي انشاءالله د ملحدینو تعقب به کوم انشاءالله. داسې به کومه څنګه تاسو د بابک فریاد خو واورېده که نه، لکه د ښځو غونډه پارلیمنټ کې صوبایي پارلیمنټ کې د دې ملنګ نوم ولي د دې فقیر او د سره اواته څه ګرځي ګنران ګرځي او دا یې جوړ کوي. ما سره لکه تا ټوپک چېرته کتلی ټوپک ما سره کوم ټوپک ماران ما سره کوم دي، ما چېرته بدماشي کړې ده، ما چېرته ظلم زیاتې کړی دی، خو د الله د دین دفاع کومه، د خدای پاک د دین دفاع کومه او د ملحدینو تعقب کوم او دا مې فرض دی انشاءالله. دا مې کړی هم دی، دا به کوم هم انشاءالله او تر اخري سلګۍ به دا دفاع کوم انشاءالله. خدا یاد ساتئ چې دا ایمان مونږ نه څوک اخیستی نشي انشاءالله. د رب العالمین مونږ سره څوک هم نشته، مونږ فقیران یو، زمونږ د مدد د رب العالمین نه علاوه څوک هم نشته، خو رب العالمین زمونږ مدد کړی هم دی، اوس هم را سره کوي انشاءالله، بیا هم کوي. ښه د رب العالمین مدد چې وي انشاءالله العزیز د دې بنده د دې فقیر د بدن د هرې ټوټې نه به انشاءالله کلمت الحق بلندیږي انشاءالله او د هرې ټوټې او د وینې د هر ساس کې نه به انشاءالله تر هغه د دې تر پلار او تر امریکې تر دره پورې به انشاءالله زما د وینې هر ساس کې د ملحدینو تعقب به کوي انشاءالله. او څو پورې چې اسلامي نظام مونږ راوستی نه وي او ملحدین هم تر هغه امریکې د خپل بادار تر کوره پورې زغلولي نه وي انشاءالله العزیز تر هغه وخته پورې به مونږ ټول تاسو دفاع کوو. خوب انشاءالله که نه ما سره خو ټوپک یې نشته که نه، ټوپک ماران خو هم نشته که نه. دا شی لږ دي ته توکه تا توکه دي ته چې څوک ووایه لکه ټوپک یې استاد سره نشته هغه لاس چت کړي شابه لاسونه ټولو چت کړي دواړه شته ټوپک یې ما سره، ما چېرته ظلم کړی دی، ما چېرته زیاتې کړی دی. زه د الله د دین د حق دپاره چې ودرېږم تاسو ټول به ما سره ولاړ که نه قرباني به ورکوئ که نه به ورکوئ انشاءالله، خپل مال جان صلاحیتونه به لګوئ که نه به انشاءالله، د الله د قرآن د نظام دپاره به هر څه قرباني کوو که نه به قرباني، د ملحدینو تعقب به تاسو ټول مونږ په شریکه کوو که نه به انشاءالله. الله یې تاسو ټول قبول کړي. واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.